که د یوټیوب چینل د انتخاب لپاره دغه یو څو نقطې په نظر کې ونه نیسئ نو ستاسو چینل به کله هم مخکې لاړ نه شي او یوټیوب به ستاسو چینل په ډیډ لیست کې واچوي. نو که تاسو غواړئ د یوټیوب لپاره یو ښه نوم انتخاب کړئ نو د دې ویډیو په اوله برخه کې موږ په دې خبرې کوو چې څنګه یو ښه جذابه او اسانه نوم انتخاب کړو او تر ټولو مهمه دا چې د یوټیوب سرچ انجن هم راواخلو. نو په دې ویډیو کې موږ در سره د نوم د انتخاب لپاره ډېر مهم معلومات شریک کړي دي. ویډیو تر پایه وګورئ او کوم ویډیو خوښه شوه مخکې له ملګرو سره هم شریکه کړئ. سلامونه، زموږ د یوټیوب چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې ویډیو کې موږ په دې خبرې کوو چې څنګه یو ښه نوم انتخاب کړو چې هم اسانه وي، هم جذابه وي او هم د خلکو په یاد کې په اسانه پاتې کېږي. د یوټیوب لپاره نوم انتخابول یو تر ټولو مهمه موضوع ده. دا نوم کېدلی شي په آینده کې تا لپاره یو کمپني شي، دا نوم کېدلی شي په آینده کې تا لپاره یو برانډ شي، دا نوم کېدلی شي ستا لپاره یو شناخت شي. نو کله چې موږ د یوټیوب نوم انتخابوو باید له ډېر غور او د تاکید نه کار واخلو. دا نوم امکان لري چې وروسته هم بدل شي، خو کله چې په یوټیوب کې نوم بدل شي نو یوټیوب د یو څه وخت لپاره ستاسې د یوټیوب چینل د سرچ انجن نه ارتی او امکان دی ولري چې ډیډ لیست هم لاړ شي. نو د نوم د انتخاب لپاره باید درې نقطې په نظر کې ونیسو. په اول سر کې نوم باید نه ډېر وړوکی وي نه ډېر غټ وي، نه باید یو محففات وي لکه RS یا SF یا FS یا داسې نور، او نه باید دومره غټ وي چې د خلکو په یاد کې هم نه پاتې کېږي لکه پلانکې موټیویشنل چینل یا د مثال په ډول انټرنیشنل فلایټ ټپس یا داسې بل کوم غټ نوم وي. نو کوشش وکړئ نوم وړوکی او جذاب انتخاب کړئ. جذاب په څه معنی چې باید ورته وکتل شي او د خلکو خوښ راشي. په دویمه برخه کې نوم باید ستا د موضوع پورې اړه ولري یا ستا هغه موضوع ته ورته والی ولري، کوم ته چې ریلیونس وایي. ځکه که ته په خپل چینل کې یو څه خپرې او نوم دې د بل څه نو دا دواړه په ټکر کې راځي او هېڅوک به تاسې سبسکرایب نه کړي. مثلا ته خپرونې کې ولاګینګ کې یا زه د خلکو سره مرکې کې یا زه خلکو ته مطلب د کلو یا د کوڅو ویډیوګانې ښیې یا د کلچر ویډیوګانې ښیې یا د سیاحت ویډیوګانې ښیې او نوم دې ورکړی مثال خبره تاریخ ټیکنالوژي، نو دا د یو بل سره په ټکر راځي. نوم باید ستا د موضوع سره باید تړلی وي. اوس که ته د خلکو سره مرکې کې خلکو ته د یو ځای نمایش کې یا ورته د یو ځای کلچر وړاندې کې، دا ته کېدلی شي مثال خبره ستا کوم نوم چې دی ستا د نوم سره مطلب ولاګ راشي یا ټور راشي یا ټریپ راشي. نو کوشش وکړه نوم باید ستا د موضوع پورې تړلی وي. په درېیمه برخه کې نوم باید ډېر سپیسیفیک هم نه وي. مثلا خپل نوم دې ورکړی ورسره څنګ کې دې ورکړي موبایل ټیک، ته سبا له بیا دا نشي کولی چې مثال د کمپیوټر په باره کې خبرې وکړي. ځکه که یو څوک تا سبسکرایب کوي او وګوري چې ستا نوم سره صرف موبایل دی او د هغې نورې موضوعګانې هم وي، نو هغه خلک به تا سبسکرایب کړي څوک چې د موبایل باره کې مطلب معلومات غواړي، د هغه نه غیر به تا هېڅوک هم سبسکرایب کړي. نو کوشش مه کوه چې موضوع دې ډېره وړه کړي. مثال ټیکنالوژي دا ټیک ورکا یا سکلز ورکا یا میډیا ورکا او داسې نور. د دې ویډیو په دویمه برخه کې موږ سره درې قسمه نومونه دي. اول دا چې ستا نوم دی کوم ته چې پرسنل برانډ وایي، بل دا ستا نوم دی او برانډ دی او په آخر کې بیا برانډ دی. مثلا ډېر خلک راځي په یوټیوب کې خپل نوم دي لکه علي ابدال، ایمان غازي او داسې نور ډېر خلک به تاسو لیدلي وي چې په یوټیوب کې خپل نوم لیکلی، خو د ده دپاره ګټې هم شته دی او تاوان هم شته دی. ګټې دا دي چې دغه نوم تا لپاره په آینده کې ډېره فایده کولی شي که چېرته ته مخې ته لاړ شي او خلک دې وپېژني، ته په ټولنه کې باور پیدا کړې، ستا نوم خپله یو برانډ کېږي، ته په دې خپل نوم هر رقم کارونه شي کولی، ته د یو ښه شخصیت په توګه منل کېږي. او تاوان یې دا دی چې ډېر په سختۍ سره په یوټیوب کې مخې ته ترقي کوې، ځکه په اول سر کې ډېره سخته ده چې ته په خلکو ځان وپېژنې. تر څو یو خاص مهارت ونه لرې یا یو ټیلنټ ونه لرې نو دا ډېره سخته تمامېږي. ته د خپل نوم نه په استفادې ځان په یوټیوب کې مخې ته. په دویمه برخه کې نوم دی او ستا د موضوع پورې چې کوم څه اړه لري، مثال خبره که د ولاګینګ باره کې، که د ټیکنالوژي باره کې یا ایجوکیشن باره کې یا د ماشومانو باره کې یا د کوکینګ مطلب د فوډ د خوړو باره کې، که نه د مثال په ډول به درته زه خپل نوم وایم لکه زما نوم فیضان دی او ورسره مې لیکلي دي یا ته راتلی شي مثال د خوړو چینل دی لیکلی شي عارف کوکینګ، یا ته کولی شي مثال خبره عاطف ولاګینګ، صدیق ټیکنالوژي یا خالد AI. نو هر نوم چې په آخر کې ورسره هغه ستا د موضوع مطابق نوم ورسره لګول کېږي او د خپل نوم او د موضوع انتخاب په شریکه کې. د نوم د انتخاب په درېیم قسم کې موږ سره برانډینګ دی. مثلا ته یو کریټیو یا یو داسې نوم انتخابې چې هغه ستا په نامه پورې اړه نه لري، مثلا ثینک میډیا یا هیواد ننداره یا سنرایز افغانستان یا مثلا افغانستان میرر. دا کېدلی شي ستا په آینده کې یو سیاحتي شرکت هم شي، یو کمپني هم شي، یو پروډکشن کمپني هم شي، یو کورس هم کېدلی شي
نو که د آینده پلان لري د کمپنی پلان لري نو بیا خبره ده چې د یو برانډ لپاره نوم انتخاب کا او دا کېدلی شي په آینده کې کته کار نه کوي یو بل څوک هم راتلی شي ستا په ځای همدا کارونه مخې ته وړلی شي نور خلک تاسو سره هم په شریکه مطلب کار کولی شي راځي ستاسو د چینل له لارې خپلې ویډیوګانې اچوي مختلف کرکټر راځي او خپل کارونه ورسره مخې ته بوځي په تر ټولو اسان او ساده لاره چې دا او بیا د شروعات لپاره دا نو هغه دا دی ډېر شوقي نو د خپل نوم سره ته کولی شي مطلب هغه ستا د نیش یا د موضوع ریلیټډ هغه کوم موضوع چې تعلق لري یا نږدې هماغه نوم ورسره ولګوه او خپل کانټینټ جوړوه مخې ته او د هغې د طرفه کولی شي ته خپل چینل مخکې بوځې او خلک تا په هغه نوم وپېژني د چینل د نوم د انتخاب نه وروسته موږ باید په نظر کې ونیسو هغه باید دغه نوم په سرچ انجن کې راشي د دې لپاره موږ باید هغه ټارګېټډ اډینس مطلب زموږ هغه لیدونکي د کوم ځای نه دي د کومې ژبې نه دي مثلا که تا داسې یو نوم انتخاب کړی چې هغه هندي نوم یا د انګلیش نوم او هغه په پښتو کې نه لیکل کېږي مثلا موټیویشنل سپیکر دا په پښتو کې سخته ده چې پیدا شي ځکه زموږ یو څه اندازه خلک به په انګلیسي پوه شي خو زیات شاید شي چې په انګلیسي نه پوهېږي نو هغه یې په پښتو کې په یوټیوب کې سرچ کوي ستا د چینل مطابق نو کله چې ستا نوم په پښتو کې نه لیکل کېږي نو بیا ډېره سختېږي چې هغه نوم په سرچ کې راشي او کله چې دغه نوم په سرچ کې نه راځي نو یوټیوب ستاسې چینل ډیډ لیسټ اچوي او بیا به کله هم ستاسې چینل ته راښوي نو کوشش وکړئ هغه خپل آډینس یا ویورز په نظر کې ونیسئ او د هغې د کلچر یا د ژبې مطابق یو نوم انتخاب کړئ چې ستاسې نوم سبا له د سرچ انجن په اول سر کې راشي د سرچ انجن لپاره دویمه برخه کې موږ باید دا هم په نظر کې ونیسو چې په دغه نوم چې تاسې انتخاب کړی دی په دې نوم بل څوک په یوټیوب کې شته یا نشته ده ځکه که تاسې نه مخکې څوک وي او هغې په سرچ انجن کې نو یوټیوب دویم نوم چې کوم یو دی کله هم په هغه لیول کې نه راغلي څوک چې مخکې راغلي مثلا مستر بیسټ لس چینل یې جوړې کړه خو یوټیوب به کله هم ستا هغه چینل په سرچ انجن کې راوانه کړي ځکه هغه الریډي یو برانډ دی یوټیوب هغه په خپل نوم پیژني او د هغې د ویډیوګانو نه غیر ستا چینل کله هم په سرچ کې نه راځي نو کوشش وکړئ مخکې له دې چې نوم انتخاب وکړئ راشئ یوټیوب ته سرچ وکړئ چې دغه نوم د تاسې دپاره شته یا نشته نو کله چې تاسې وګورئ چې دغه نوم په یوټیوب کې نشته دی نو تاسې بیا په خلاص زړه کولی شئ چې خپل چینل ته کار هم وکړئ ویډیوګانې ورته هم جوړه کړئ او مخکې ته رسوي په آخر کې به درته دا هم ووایم که چېرته بیا هم تاسې ډېر کنفیوز یاستئ او په دې نه پوهېږئ چې څنګه یو ښه نوم انتخاب کړو نو تاسې د چټ جی پي ټي له طریقه یا د ګوګل له طریقه یا د داسې نور ویب سایټونه دي چې تاسې ته کولی شي په سلهاوو قسمه معلومات درکړي چې تاسې کولی شئ یو ښه نوم انتخاب کړئ نو زموږ ویډیو تر دې ځایه پورې وه نو که غواړئ د یوټیوب د ماسټر کورس باره کې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ دریمه ویډیو به هم په دې پسې راځي کومه چې د چینل برانډینګ باره کې ده چې څنګه ورته برانډینګ وکړو څنګه ورته لوګو انتخاب کړو څنګه ورته بینر انتخاب کړو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ چې د نورو ښایسته معلوماتو نه هم برخمن شئ تر بیا لیدو پورې د الله په امان